السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. محترم دوی پوښتنې کړې دي. او پوښتنه یې دا ده چې دا دعا چې انسان کوي نو داسې ما اورېدلي دي چې یو څوک د الله جل جلاله څخه دا وغواړي چې خدایه ماته یوه دانه ښه نرزوی راکړه، نو زوی الله نه ورکوي، نو وایي دا دعا دغې نه ده تللې، قبله سوې ده، خو پر ده باندې چې کوم آفات و کوم خطرونه را روان وو له هغه په ده پسې وي دي، نو دی په دې کې لږ سره خلاص کړه. محترمه ابن حجر رحمت الله مبارک وایي الله جل جلاله چاته قدرت ته دعا نه ورکوي، که دعا وکړه هغه به لازم مستجاب وي. الله چاته توفیق د استغفار نه ورکوي چې دی استغفار ووایي، که ووایه لازم به الله جل جلاله مغفرت تا ګناه ورته کوي. او الله چاته توفیق د خیرات نه ورکوي، که خیرات وکړي لازم به هغه قبلیږي. نو دلته دعا بعضې وخت ډېر شرونه د سړي څخه دفع کړي. انسان ته شیطانان هم متوجه دي، پیرانان هم متوجه دي، انسانان هم متوجه دي. درې قسم دشمنان موږ لرو: انسانان، شیطانان، پیرانان. دا یو قسم دشمن خو نو موږ وینو لکه انسان، خو د هغه بیا بعضې داسې ضررونه وي چې موږ یې نه وینو، لکه سحر و نظر. دا چې دی سوټۍ در واخلي تا په ووایي دا خو نه ده، ته هم وینې. یا داسې ضررونه در رسوي چې ته نه وینې، لکه سحر و نظر. او پاتې شیطانانو پیرانان چې دي خو نه موږ دی وینو نه هغه ضرر وینو. نو چې هر څومره دعاوې انسان کوي الله جل جلاله په دنیا کې بدله ورکړي، که په دنیا کې بدیل نه وي الله د هغه پر ځای یو بل شر ځینې معنی کړي، که هغه شر هم نه کړي ځینې معنی آخرت لرې ورلره ساتي. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي په ورځ د قیامت به بعضې انسانان ته الله جل جلاله دغه دعاو اجرونه ورکړي چې دوی په ژوند کې دعاوې کړي دي او هلته په دنیا کې عوض نه دی ورکول سوی. هغه خلک چې په دنیا کې عوض ورکول سوی هغه به دا ارمان وکړي چې کاشکې زموږ یوه دعا هم نه وای قبله سوې. نو اوس د سر په خلاص کړو، د نس په خلاصو. محترمو ته چې ګروپ ته نه وای راغلی فضایل دعا موږ 15 خپرونې بیان کړي دي، نورې پاتې دي انشاءالله هغه به هم در سره په وخت سره درته پوره کړو. 15-20 خپرونې راځي. په دین کې هر څه درته بیانوم، له دعا نیولې تر نکاح، له نکاح نیولې تر حج. اوله ورځ چې ما خدمت شروع کړي د واټساپ پر مخ باندې نه په عربو کې نه په عجمو کې خدمت پښتنو ته چا نه و شروع کړی چې د اوس ډېر ګروپان ملایانو جوړ کړي دي. په اولنۍ خدمت چې ما شروع کړي دا مې وعده وکوله مال دین به زه تاسو ته پوره درسوم. دا چې څوک یې مني که نه مني هغه د هغو کار دی. ادب الدعاء المسمى ادب المرتاع في علم الدعاء صفحه 150. دوم پوښتنه یې دا کړې ده چې د وترو بعد دا 2 سجدې کول، نو هغه الله اکبر غواړي که نه غواړي او سلام غواړي که نه غواړي. محترمه الله اکبر غواړي، الله اکبر الله اکبر، سلام نه غواړي. او هغه سجدې بعضو خلکو ته ډېرې ناولده ښکاره شي، عوامو ته ناولده نه ښکارېږي، ملایانو ته، بعضو ملایانو ته، ټولو ته هم نه. حواله ما په فتاوای ترخانیه باندې ورکړې وه چې زموږ د مذهب یو ښه ښکلې فتاوا ده. هغه په جامع المضمرات باندې حواله ورکړې وه، هغه کتاب مې بیا پیدا کړي. دا چې دوی وایي دا حدیث موږ نه دی لیدلی، دا حدیث په کتابو کې، نو هغو ته نه زه دا خبره کوم چې ته به یا مجتهد یې یا به مقلد یې. که مجتهد یې بیا خو نو ما پر روض المحتر حواله ورکوه، ما پر فتاوای ترخانیه حواله ورکوه. نو که د ته دونه غوښتلی اجتهاد کولی چې ډایرکټ له قرآن له حدیثو مسایل یې راوباسه، او اجتهاد پر 400 دي په
په څو سنه کې ختم شوی دی اجتهاد بیا څوک نشي کولی نسونه مردار سول که د ملا دي که د امین نس دي مردار سول په حرامو را ډک سول د اجتهاد ماده اوس په موږ کې نشته هغه خلکو کول اجتهاد هغه خلکو کاوه چې 40 کاله یې د سهار لمونځ د ماښام په اوداسه کړی دی لکه امام ابي حنیفه رحمة علیه نو که مجتهد دی بیا خو صحیح دی بیا دیوبندي هم درواغ وایي هغه کتابونه درواغ وایي او که مقلد دی نو مسلم ثبوت کې دا موږ ته وایي چې مقلد باید د دې پلټنه نه وکړي چې د حدیث نو چیرې دی د دې مأخذ نو چیرې دی مأخذ موږ کار نه دی دا یو نه په موږ کې اوس پیدا شوی دی چې شی ښکاره کړي د حدیث چې نه دا د فقه کتاب راخیستی یا دا د حدیث په کتابو کې راوښي نو چې پوښتنه ځینې وکړي چې د حدیث کتابونه ته کوم لري دا وایي چې ښایسته لرم نور نه لرم حدیث کتابونه په زرهاو دي سبحان الله دومره عظیم دریاب دی که د حدیث ویلم نو هغه کتابو ته موږ حوالې ورکړي دغو کتابو ته مو حوالې ورکړي نو دا چې څوک یې نه مني د هغو ځان ته کابي ملا دا خبره کړې وه له دوبۍ څخه دا به نو یو سړی باره هېڅ کار نه کوي بس دا د سجدې زه کوم د دونه ډېر اجر ثواب لري دا معنا نه چې تاسې بل عبادت ما کوئ اوس ګوره حدیث مبارکه د مرقات مې درته بیان کړي مشکات المصابیح روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور مخ ته کتل دا د حج مبرور ثواب لري صحابه ورته وویل قالو یا رسول الله که سړی سل واره ورته وګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته الله اکبر نعم الله اکبر که سل واره سړی د ورځې د خپل مور مخ ته وګوري د رحمت په نظر باندې الله جل جلاله به د سلو حج ثواب ورکړي نو اوس دا حدیث دا معنا چې بس نور کارونه ما کوه د مور مخ ته ګوره خبره نور یو شی نه ده دیوبندي بعضې هغه څه بیان کړل هغه زما ډېر مطالعه ده یا د مور دعاوې دي یا زما د مرشد سره ډېر اخلاص دی چې په کتابو کې ژور مطالعه لرم د حدیثو تفاسیرو د فقه زما کمال نه دی نه زه ځان ته نسبت کوم دا چې بعضې هغه څه ما بیان کړل چې بعضو علماو نه دي بیان کړي یا بعضو علماو علم ورباندې نشته او دته اوس دا خبره ګرانه پرې وځي ښه نو خو د کلیوال ورته وایي ښه مولوي صاحب دا دونه ثواب لري نو تا تر اوسه موږ ته ولې نه ده بیان کړې دوی دا نشي ورته ویلی چې دا خو نو ما ته نه وره معلومه اوس مې د دیوبندي زده کړله نو باره وایي دا درواغ دی دیوبندي درواغ وایي بیا نو دوی مه وایي چې دیوبندي درواغ وایي فتاوی تلخانیات درواغ وایي جامع المزمرات درواغ وایي چاره خبره کوم کتاب ته حواله ورکوم که درواغ و بیا کتاب ته نسبت ته درواغ کوي والله دې رحم وکړي الله دې په موږ کې هغه ماده او قوه پیدا کړي چې موږ بل ته تسلیم شو خو عالم نه بلکې د علماو د پښو خاورې یم که الله جل جلاله د علماو په خدمتونو کې ما حساب کړي دا زه د ځان لپاره غټ مقام بولم هېڅکله به د عالم په مقابل کې تاسو ته زه دا خبره نه وکړم چې پلانکۍ ملا درواغ وایي یا پلانکۍ ملا غلطه طرز وکړي یا پلانکۍ نه به مې تر اوسه نه م درته یاد کړی خو داسې خلک به وي چې زموږ عزت د هغه وي زموږ خدمت د هغه وي نو الله دې داغ کړي او داغ به هم سي په داسې افت به داغ سي چې نه به جوړي نه به ژوندی په اسماني افت به داغ سي موږ هېڅ چا سره هېڅ نه لرو چې څوک مزیر کړي لاس پورته کړو چې الله ستا په دین مزیر وي الله نور هېڅ نشته ته رحم وکړه ته مو دفاع وکړه نور نه له چا سره ظلم کوو نه د چا ته لاس اچوو نه د اچولو خلک یو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته انا دا یوه خبر مې را په یاد شو هغه مې لا نه وکوله په بعض شیانو کې زه دومره تکلیف وکړم دومره مطالعه وکړم نو دغه مولوي صاحب چې خبره کړې وه چې دا حدیث درواغ دی دغه مولوي صاحب زه دا پوښتنه کوم دا نن زه پر 3 بجې د شپې راکښېنستلی یم حالانکې له سفاره م راغلی یم خوب هم راغلی د ورځې مېلمانه یې اوس راغلم خدمت مې د شپې پر 3 بجې شروع کړې اوس هغې د سهار د لمانځه ټایم دی د بد نسبتونه راته کړي وه موږ
د رسول امت ته په ستړیا او په ستومانۍ کې هم خدمت کوو. ته ښه ایر کنډیشن ته ناست خدمت نه ورته کوې. تا خدمت شروع کړه، تا به هم الله معزز کړي. ستا زما سره پر عزت جنګ دی، زما سره دې پر مسأله نه دی جنګ. مسأله خو ما له کتابه رااخیستې ده، ورس په کتاب ننوځه. که غلطه وه بیا وه دا کتاب غلط دی، دیوبندي دې کتاب ته حواله نه ورکوي. پر کتاب خو دی د غلط حکم نسي کولی، ځکه خلک پر وغورځي ملایان چې ته څه وایه مزمراتو که ته وایې ته فقنیه څنګه غلطه یې. الله دې رحم وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله.